سپورټسمن ورونه السلام علیکم ډېر خوشحالي خبره ده چې ستاسو مابینځ کې موږ دلته رالو دا ډېر ښه پروګرام اور دواړه ټیمان شبازي وکوله هغه وای هر جیت کیل کا حصہ ہے هر جیت دا آپس کې ستا ماشاءالله شبازي وو حاجي عتیق هغه ماته وویله چې دغه سي پروګرام زما علاقه کې ستا ته زما سره درځه ته ټایم به راکړې ما وویل یار سپورټس لکه موږ خبره کوو چې سپورټسمن مثال سفیر یو سفیر رتبه یا درجه موږ ورکړې دی چې دا پاکستان سره د باندې ځي د دې مثال سفیر د خپل علاقې نمائندګي کوي تو ما ویل دا ضروري نه دی چې زما علاقې پورې محدود یم کوم نیمه شپه وایي ستاسو علاقه کې زیاتره یم زه روان یم تو ډېر زبردست پروګرام او ډېر ښه پروګرام ستاسو او دا ګراوند ما وکتله ما ویله ګراوند اوس حاجي فضل جان خبره وکوله چې ګراوند دپاره زه ډېر غټه وعدې نه کوم ولې زموږ پنځه بجټ چې تېر شوي دي اوس دا بجټ کې موږ ته چانس ملاو شو زه انشاءالله کوشش کوم چې ستاسو یو میټینګ یو مجلس وزیر اعلی صاحب سره به وکړم چې دا ګراوند دپاره انشاءالله دا به کوشش به کوم انشاءالله باقي دا دواړه ټیمان شبازي وکوله او زما خوا سره وینر گرین سٹار لاجور دپاره 60,000 روپۍ اعلان اور رنر کوئټه فقیران دپاره 10,000 دا ستاسو دپاره یو حوصله افزایي دپاره گو کې دونه غټ رقم نه دی یو حوصله افزایي دی اور کما مسلم سپورټس کمیټي کې دا خپل مدد خپل مدد لکه صاحب وویله دا ستاسو ټورنامنټ دپاره یو لږ روپۍ زما خوا سره اعلان دی د سپورټس کمیټي دپاره تو انشاءالله کوشش کوو دا بلوچستان یا پاکستان یا دا علاقې ګرده زموږ ملک دی زموږ وطن دی زموږ علاقې دی هر وخت ټورنامنټ پسې زما کوشش چاہے سټیډیم حواله کې یا علاقې هر څومره ټیمان دی انشاءالله زما خوا سره کم رقم تعاون علاقې تعمیر دپاره بهتري دپاره انشاءالله زه اوس ولاړم ستاسو سکول او بي ایچ یو ما موږ وکتله هلته حالت خراب و کتابو دپاره ما یو تحفه یو امداد خپل سره اعلان وکوله انشاءالله همیشه ستاسو ورونو مابینځ کې کمه قوم قبیله دلته ولاړ دی لا اله الا الله محمد رسول الله کې موږ وویله دا یوه کلمه بنیاد کې موږ ګرده ورونه دی ډېره مهرباني والسلام ډېره